هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی. د هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 اسله پای تولید شوي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ منظم مدیریت او د هیواد آبادی او پرمختګ لپاره د دوامدار هڅو پایله کې د ساختماني ریاست اړوند هودخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 3944 اسله کانکریټي پای تولید شوي دي. یا د موده کې 1355 اسله 9 متره، 1015 اسله 10 متره، 1201 اسله 12 متره، 150 اسله 12 متره کش پای او 115 متره کش پای تولید شوي دي. تولید شوي پای په نړیوالو معیارونو جوړیږي چې د هیواد بیلابیلو برخو کې د شبکې اصلاح او پراختیا برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت اوس مهال د پایو تولید برخو کې پر ځان د بسیاینې لور ته نږدې شوی او ټاکل شوی ده چې د هودخیلو، پل خمري او هرات پایو تولید فابریکو سربیره کندهار زون کې هم په معیاري ډول د پایو تولید فابریکه جوړه او د هرات برېښنا پایو تولید فابریکې ظرفیت هم لوړ کړل شي. تر دې وړاندې به په آزاد بازار کې د یوې پایې بیه د اوسنیو تولیدي پایو په پرتله له 3 برابرو زیاته تمامېده، چې له نیکه مرغه اوس د خپلو معیاري تولیداتو پراختیا سره نه یوازې دا چې د لوړو لګښتونو مخنیوی شوی، بلکې هیواد کې د شبکې پراختیا او اصلاح چارې هم چټکې شوي دي. موږ د هیواد د آبادی او پر ځان د بسیاینې په لور د مزل چټکتیا تر هر بل وخت زیاته کړې ده. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان